لنډه کیسه سنګ تراش. یو وخت د نړۍ پر مخ یو سنګ تراش اوسېده چې له خپل ژوند او کسبه ناراضه و. یوه ورځ د یوه لوی سوداګر د کور په مخ کې تېرېده. له نیمې پرانیستې دروازې یې د کور منځ ته وکتل. زړه یې اوبه شو. په ارمان یې وویل دغه سوداګر څومره د مزو ژوند لري. سنګ تراش د بدنیتۍ په اور کې سوځېده، خو څه موده وروسته یې د هیلو غوټۍ وغوړېده. په یوه لوی سوداګر بدل شو. ډېرې پیسې پیدا کړې. د سرو او سپینو څښتن شو. د ټولو هغو خلکو ورته غوسه راغله چې د ده یې شتمني لږه، خو ده تر ځان کمو ته نه بلکې لویو خلکو ته کتل. یوه ورځ یې یو لوی منصبدار ولید چې عسکرو یې تخت روان په اوږو نیولی او په ښار کې په شان و شوکت تېرېږي. دې منظرې ورباندې بیا اور بل کړ. په زړه کې ورتېره شوه چې کاش لوی سوداګر نه بلکې لوی منصبدار وای. دعا یې د سترګو په رپ کې قبوله شوه. ډېر عسکر ورته سلامي ودرېدل او د لوی منصبدار مقام یې وموند. په روان تخت کې به سپور و. نوکرانو به یوه خوا بله خوا ګرځاوه. خلک ورنه وېرېدل او په دې ځورېدل چې دی زورور دی، خو دوی کمزوري دي. د اوړي موسم و. د لمر تودوخې هر څوک په عذاب کړي وو. هر چا لمر ته ښېرې کولې. ده چې پاس وکتل چې لمر په اسمان کې بېخاره بې پروا ولاړ دی. په هر لوري د پلوشو غشې وروي. نو ارزو یې وکړه کاش لمر وای. همداسې وشول. په لمر بدل شو. ځمکه یې سور تنور کړه. هر څوک ورنه په تېښته کې شول. خو په دې منځ کې ورېځ راغله. لمر یې د خلکو له سترګو نهام کړ. د ارزو وکړه چې کاش ورېځ وای. په ورېځ بدل شو. په کلیو او بانډو یې د شړک بارانونه وورول. سیلابونه یې روان کړل او په خلکو یې توبې وایستلې. مګر وروسته یو تیز باد راوالوت. ورېځ یې د اسمان له مخې پناه کړه. ده له ځانه سره ورو وویل دا باد څومره زورور شی دی. کاشکې باد وای. باد ورنه جوړ شو. د غشي غوندې چټک والوت. د بامونو د سر خښتې یې راخطا کړې. ونې یې له بیخه وایستلې او چې هر څه په مخه ورغلل سر یې ورټیټ او ملا یې ورکړوپه کړه. تیز باد ته خلکو ښېرې کولې او دی بې پروا پر مخ روان و. هر څه یې رانغاړل، خوځول او چپه کول یې. بالاخره په یوه داسې شي ورپېښ شو چې دی یې د خوځولو توان نه لاره. دغه شی یوه لویه ډبره وه چې د صحرا په زړه کې د یوې دنګې ونې په څېر نیغه ولاړه وه. باد وویل کاشکې دغسې ډبره وای چې د لمر، باد و باران په څېر لویو زورورو پروا مې هم نه لرلی. دی چې څنګه په لویه ډبره بدل شو، خو ته یې د څټک اواز واورېد. ګوري چې یو سړی ولاړ دی او څټک یې په لاس کې و. د ده له تنې یې ټوټې بېلولې. ده ورته ورو وکتل چې دا به لا څوک وي چې تر ده هم زورور دی. د ده پښو ته ولاړ سړی سنګ تراش و.